او نن سبا ډیر زیات مسلمانان ورونه او خويندې د حاجاتو لپاره دعاګانې غواړي، وظایف غواړي. د یو مسلمان یو حاجت وي، د بل مسلمان بل حاجت وي، د یوې خور یو ارمان وي، د بل خور بل ارمان وي. نو د هغوی ټولو دپاره زه یو مجرب قرآني علاج ښایم چې د هر مسلمان هر جایز حاجت وي، هر جایز ارمان وي، هر جایز مراد وي، هغه دې دا وظیفه جاري وساتي. الله رب العالمین به هغه حاجت هغه ارمان ورته پوره کړي. یو مسلمان وایي چې زما واده بند دی، بل مسلمان وایي زما بیخي کوزدنه کېږي، او بل مسلمان وایي چې زه قرضدار یم، قرض مې نه ادا کېږي، بل مسلمان به وایي زه په سفر حالت کې یم، اسناد مې نه برابرېږي چې دا خپل کور ته ولاړ سم. نو دا شان بعضې نور حاجتونه د مسلمانانو ورونو او خویندو وي. مطلب چې هر حاجت دې په زړه کې وي، د الله رب العالمین څخه په اخلاص باندې دعا غواړه، او دا وظیفه زه درته یادوم، دا وظیفه جاري ساته. عقیده دا ساته چې الله رب العالمین به د دې وظیفې په برکت باندې زما دا جایز دا شرعي حاجت راته پوره کړي. علما کرامو لیکلي دي چې د قرآن کریم د سورة نمل د 2 آیت اَمَّن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، دغه آیت چې 40 ورځې تقریبا یا که تر دې زیات وویل سي خو ډېره ښه ده چې د ماخوستن د لمانځه وروسته یې سل واره وایي، او په سر و پای کې یې 7 واره یا هم 11 واره درود ابراهیم وایي. دې په آخر کې د دعا وکړي چې کوم شرعي حاجت یې په زړه کې وي، د هغه مطالبه، د هغه حاجت د پوره کېدو خواست د الله رب العالمین څه وکړي. نو 100% دا امید شته چې الله رب العالمین به هغه حاجت شرعي او هغه د زړه ارمان ورته پوره کړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.